سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې رحمان الله ګوربز ټیم چې دغه T10 لیګ کې لوبې ترسره کوي فاینل ته یې کوالیفای کړې ده، او بل به زه تاسو ته د افغانستان لوبغاړي معلوم سوي دي کوم به دغه کال ته IPL ډرافت کې یعنې وړاندې کیږي. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم مارچ میاشتې کې یو سیریز ترسره کیدونکی ده چې پکې به افغانستان زیمبابوې سره اول 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي او بیا به 3 شراوډیزې لوبې ترسره کړي. دغه د افغانستان 15 کسیزه لوبډله چې کومه یوه ده دغه به 10 ورځې وروسته که خیر اعلان کیږي او ګورو چې د افغانستان کرکټ سلیکټران دا ورته ځوان لوبغاړو ته موقع ورکول کیږي چې د زیمبابوې خلاف دغه شراوډیزو لوبو او ټیسټ لوبو کې واخیستل سي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن د پاکستان او د ساوت افریقا دغه دویمه ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده پاکستان اول اننګ کې 202 رنزه کړي دي، خو بل طرف ته ساوت افریقا بیا 106 رنزه کړي دي، خو څلور لوبغاړي بیا آوټ سوي دي. یعنې د پاکستان چانس زیات ده چې دغه دویمه ټیسټ لوب هم له ساوت افریقا نه وګټي. نن د انګلند او د هندوستان هم دغه ټیسټ لوبه شروع شوې ده چې په انګلند اول بیټینګ ترسره کړی ده، 263 رنزه یې کړي دي او 3 لوبغاړي آوټ سوي دي، یو ورځ ختمه شوې ده. یعنې د انګلند پوزیشن هم ډېر ښه ده. خو اوس به راسو دغه T10 لیګ کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګوربز ټیم چې کوم ده ډیلی بورس په نوم باندې یو ټیم ده چې پکې ګوربز او نبی لوبه ترسره کوي، دوی فاینل ته کوالیفای کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې نورډن واریر سره دوی دغه سیمي فاینل لوبه ترسره کړې وله چې په دغه لوبه کې اول نورډن واریر بیټینګ ترسره صرف 98 رنزه په 10 اورو کې د رحمان الله ګوربز دوی ټیم ته ورکړی ده. او که نن موږ د ګوربز بیټینګ وګورو و بالو باندې 16 رنزه کړي دي چې پکې یوه شپږیزه او 2 څلوریزې موهلې دي. لاندې کې بیا نبي دومره ښه نه ده ځلېدلی، خو ښه خبره دا ده چې دوی دغه لوبه ګټلې ده او همدغسې فاینل ته هم کوالیفای کړی ده. په 15 وکټو باندې د رحمان الله ګوربز دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده. خو زه به تاسو ته وایم چې سبا ته چې کوم فاینل لوبه ترسره کیدونکې ده دغه د افغانستان په وخت باندې 8:30 بجې که خیر شروع کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د نوین الحق او نجیب زادران دوی ټیم چې کوم و هغوی مخکې راونډ ته کوالیفای کړې وله، یعنې کوارټر فاینل ته یې کوالیفای کړې وله، خو دغه د ګوربز دوی ټیم چې کوم ټیم نه دغه لوبه ګټلې وله دغوی ته دوباره چانس یعنې بله موقع ورته وله چې هغه کې دوی د نوین الحق او نجیب زادران دوی ټیم نه دغه لوبه وګټله او همدغه سره د نجیب او د نوین الحق ټیم چې کوم د هغوی هم T10 لیګ نه آوټ سوي دي. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې اول دغه د نجیب او نوین ټیم بیټینګ ترسره کوي، 115 رنزه ټارګټ یې هغه بل ټیم ته ورکړی و، هغوی بیا 3 لوبغاړي آوټ شول. په 10م اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. نو همدغه نورډن واریر په نوم باندې چې کوم ټیم ده دغه ټیم به د رحمان الله ګوربز او د محمد نبی ډیلی بورس په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی سره به دوباره یعنې فاینل هم د همدغه دواړو ټیمونو ترسره کیږي. نو ګورو خو نن خو نه د رحمان الله ګوربز دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده، سبا ته به ډېره دلچسپه فاینل لوبه ترسره کیږي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان لوبغاړي معلوم سوي دي کوم به چې دا کال ته IPL ته بولي ته وړاندې کیږي. زه به تاسو ته وایم چې 10 افغان لوبغاړي دا کال ته بولي کې شامل سوي دي. خو یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې دغه مکمل ډرافت خو د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه چې کوم لوبغاړي لیږل سوي هغه 10 دي، خو دغه به د هندوستان په خوښه باندې لوبغاړي بولي ته وړاندې کیږي. 15 که 4 لوبغاړي به که خیر بولي ته وړاندې کیږي. او دغه لیست کې به زه تاسو ته وایم چې مجیب زادران د رحمان الله ګوربز د نجیب زادران د کریم جنت د محمد نبی د قیس احمد د فضل حق د جاوید احمدی د عثمان غنی د درویش رسولی د عظمت الله عمرزی د یمین احمد زی د وقار سلام خیل د جاوید احمدی د شاپور زادران د نور احمد د ګلبدین نایب د اصغر افغان د سمیع الله شینواری د دې نه علاوه بقایه 10 نور افغان لوبغاړي به هم دغه ډرافت کې شامل شوي دي. خو کوم لوبغاړي چې بولي ته وړاندې کیږي په دغه کې به یو مجیب زادرانی، رحمان الله ګوربز به وي، دې نه علاوه قیس احمد او نور احمد دغه 4 افغان لوبغاړي امکان لري چې بولي ته وړاندې سي. او د IPL بولي چې همدغه فروری 18 تاریخ باندې به که خیر ترسره کیږي.